که چا د خپل مور او پلار نافرمانی کول د خپل اولاده به خوشحالي و نه ویني. کله چې عمر ابن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه د مرګ پر بستر پروت و، خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې یا امیر المؤمنین د اولادونو د پاره دي کم شی پرې ایښی دی؟ د یې په جواب کې وویل هغوی ته مې د الله جل جلاله څخه بیره پرې ایښې ده. که دوی ښه او صالح خلق و، الله جل جلاله د صالحانو ذمه اخیستې ده، او که بې له ښوالي نور څه وه، نو زه دوی ته داسې شی نه پرېږدم چې په سرکشي او د الله جل جلاله په نافرماني کې یې کومک. کله چې لمر تندره ونیسي موږ لمونځ کوو، کله چې سپوږمۍ تندره ونیسي موږ لمونځ کوو، کله چې باران نه کیږي موږ لمونځ کوو، کله چې د یوه کار ښه او بد نه را معلومیږي موږ د استخارې لمونځ کوو. د دې څخه دا معلومه سوه چې د مځکې او اسمانونو مشکلات په لمانځه سره حلیږي، نو ستا شخصي او فردي مشکلات هم په لمانځه سره حل کړه، او د مشکلاتو په وخت کې خپل رب عز وجل ته په لمانځه سره رجوع. کله چې ستا نفس تا د یوې ګناه وکولو ته ور وبولي، نو په ډېره آرامي سره دغه آیات شریف ورته تلاوت کړه، هغه چې الله جل جلاله د سورة الفرقان په 15 نمبر آیات کې فرمایي: قل اذلك خیر ام جنة الخلد التي وعد المتقون. یعنی ورته ووایه آیا د دوزخ هغه اور چې تاسې ته بیان سوی دی ښه دی، که هغه همیشنی جنت ښه دی چې د متقیانو سره یې وعده. د هیڅ چا سره د یوه نعمت په درلودلو حسد مه کوه، ځکه ته نه یې خبر چې الله جل جلاله د دغه نعمت پر ځای څه شي ځینې اخیستی دي، او په هیڅ مصیبت مه غمجن کېږه، ځکه ته نه یې خبر چې الله جل جلاله د هغه په بدل او عوض کې څه شي درکوي. الله جل جلاله فرمایي: انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورة الزمر آیات نمبر 10. یعنی بېشکه چې الله جل جلاله د صبر کوونکو اجر او ثواب بېله. غربي پوهانو داسې یو ماشین جوړ کړی چې غل یې نیوي، یعنی د غله د نیولو دپاره یې ماشین جوړ کړی. دغه ماشین په امریکا کې په 10 دقیقو کې 15 غله ونیول، په یو بل ملک یې په 10 دقیقو کې 10 غله ونیول، په هند یا انډیا کې په 10 دقیقو کې 80 غله ونیول، خو په پاکستان کې په 15 دقیقو کې په خپل دغه ماشین چې د غلو د نیولو دپاره جوړ سوی و غلا کړل سو. زنده باد. یحیی ابن معاذ رحمه الله وایي: ابن آدم کله اوره دونه وبیریږي لکه د فقر څخه چې بیریږي، د دواړو څخه به په امان سي، او که د جنت شوق دونه درلودی لکه د پیسو شوق چې لري، دواړه به لاسته راوړي، او که د الله جل جلاله څخه په پټه او تنهایی کې دونه وبیریږي لکه د خلقو څخه چې په ښکاره بیریږي، په دواړو دنیاو کې به نیکمرغه سي. الله جل جلاله دې ما او تاسې ټولو ته. ژبه که په خپله هډوکی نه ده خو هډوکي ماتوي. په ژبه سره
ځینې زخمي زړونه پینه کیږي. په ژبه سره ځینې زړونه وژل کیږي. په ژبه سره تاریکۍ روښانه کیږي. په ژبه سره درجې لوړیږي. په ژبه سره جنت ته داخلیږي. په ژبه سره د خلقو خوښ ګرځي. په ژبه سره ځان او نور خوږوي. نو د ژبې څخه د زړونو مرهم او خواږه عسل